بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمینو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ وای او خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو ملګرو زه دانش یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم ترڅو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ډېر مهم معلومات وړاندې کړم. ملګرو موږ څنګه کولی شو چې د موبایل د خطراتو څخه د موبایل زیانونو څخه خپلې سترګې خوندي وساتو. ډېری ملګري دي چې موبایل زیات استعمالوي، د شپې هم استعمالوي، نو دا زیات استعمال سترګو ته ډېر زیات خطر لري، د سترګو نظر کمزوری کوي. تاسو لیدلی وي چې ډاکټران په دې باندې تبصرې کوي چې سترګو نظر وساتئ. نو دې لپاره چې موږ د موبایل څخه د موبایل رڼا څخه خپلې سترګې وساتو، د موبایل خطراتو خپلې سترګې وساتو، نو دا ویډیو حتمي وګورئ او عمل پرې وکړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. ویډیو نور نه اوږدوو. ملګرو دې لپاره چې تاسې خپلې سترګې موبایل څخه وساتئ، باید هغه اپلیکیشنونه چې تاسو ډېر استعمالوئ هغه باید په د لایټ حالت نه د شپې حالت یا نایټ حالت واوړي، یعنې باید په تور رنګ کې استعمال شي، ځکه دا سپین رنګ چې دا سترګو ته زیات تاوان لري. دې لپاره راځو اوله موبایل چې دا په سپین رنګ کې ده، نو دا څنګه اړوو؟ تور رنګ ته اړوو ترڅو سترګې مو خوندي شي. دې لپاره چې تور رنګ ته یې واړوو څو موبایل نوټیفیکیشن ته دلته لیکلي دي نایټ موډ، دا وایي نایټ موډ، دا فعالوو، دا ته فعال شو. او که چیرې زیاته رڼا وي نو رڼا باید موږ څنګه وکړو؟ کمه کړو، ځکه زیاته رڼا سترګو ته د سترګو نظر ته تاوان لري. بیا راځو اوس دا فیسبوک ته راځو، ځکه چې موږ فیسبوک زیات کاروو. فیسبوک باید هم تور حالت واوړي، تور رنګ ته بدل شي. دې لپاره راځو پاس په درې علامو باندې کلیک کوو، د درې خطونه چې دلته ښکته راځو سیټینګ اینډ پرایوسي، په دې باندې کلیک کوو. بیا راځو دلته راځو ډارک موډ، ډارک موډ د څلورم آپشن، دې ډارک موډ باندې کلیک کوو. دلته پاس ډارک موډ آن ته اړوو، دا ده زموږ فیسبوک هم تور رنګ ته بدل شو. بل راځو موږ مسنجر، موږ ملګریو تاسې ډېر مسنجر هم استعمالوو. مسنجر ته راځو، د مسنجر رنګ هم باید له سپین نه تور ته واوړي. دې لپاره راځو مسنجر ته، په خپل اکاونټ باندې کلیک کوو. پاس اول اپشن یې ورکړی دا ډارک موډ، دا څنګه کوو؟ آن کوو، خلاصوئ. دا د مسنجر هم تور رنګ ته واوښته. بل ملګرو اپلیکیشن چې دا هغه وټساپ ده. زموږ او تاسې ډېر ملګري وټساپ زیات استعمالوي، د وټساپ رنګ هم باید تور رنګ ته بدل شي. دې لپاره چې موږ د سترګو نظر وساتو، ځکه سپین رنګ سترګو ته ډېر تاوان لري. دې لپاره راځو د پاس درې باندې کلیک کوو. سیټینګ ته راځو، سیټینګ کې دویم اپشن چارټس، دې باندې کلیک کوو. اول اپشن باندې کلیک کوو، ډسپلی کې لایټ، داسې ده ډارک ته اړوو، یعنې تور رنګ ته اړوو. اوکې باندې کلیک وکړه. دا وټساپ هم تور رنګ ته واوښتو. دا د موږ تاسې اوس کولی شو چې موبایل په زل اخلاص استعمال کړو، په د خپلې سترګې موبایل څخه وساتو، ځکه رڼا اوس بیخي کمه شوله. د موبایل هغه وخت سترګو ته ډېر زیان لري چې رڼا یې زیاته وي، او بیا خو سپینه رڼا چې وي بیا ډېر تاوان لري سترګو ته. نو دې لپاره دغه اپلیکیشنونه چې تاسې استعمالوئ دا باید په تور رنګ کې استعمال شي. ملګرو که چیرې مو ویډیو خوښ شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، او که دا غواړئ چې همداسې نور ښکلي مطالب ترلاسه کړئ زموږ افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او تر څنګ یې د غنټې نښان هم ووهئ، ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. تر بیا مو د الله په امان.